نادان ما پېښکې چې مین زړه صبر وما لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه. بدر صاحب زمونږ د هلکوانۍ نه خوښ و او مونږ به خپل هم دا وی چې یاره مونږ به کله په دې پرده باندې راشو چې د بدر صاحب غوندې ایکټینګ وکړو. مورې په یو څه راته ووایه چې زما د پلار چا وجلی دی چا وجلی دی. بدر صاحب په کلیزه کې مونږ له ایوارډ هم میلاو شو. ډېر خوشحاله یم. دا ډېر ښه خلک دی. نو امید لرو را روان کال ته که ژوند وي انشاءالله د دې نه به هم ښایسته پرفارمنس کوو په سټیج باندې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه نوید بهزاد د مردان نیوز پی کې نه ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. ګرانو کتونکو دا وخت زما سره د سواتی کاپي چې کومه ده د هغې ډوپلیکیټ چې د هغې هو به هو هغه شکل چې کوم دی د پښتو ډرامو د سټیج نوموړی آرټسټ یار حسین سواتی زما سره موجود دی او دا وخت مونږ یو په پریس کلب کې مردان دلته کې د بدرمنیر 14مه کلیزه چې کومه وه هغه ومانځل شوله او دوی پکې یو زبردست پرفارمنس وړاندې کړو چې دې ټایم کې تاسو په سکرین باندې هم ګورئ. نادان یم په عشق کې چې مین زړه صبرومه لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه علي جي وختونه ساعتونه څنګه تېرېږي؟ شکر دی ډېر ښه تېرېږي او بس الله چې کوم وختونه راکړي دي هغه باندې ښه تېروي. او جی نن تاسو ډېر زبردست پرفارمنس وکړو. کتونکو تاسو ډېر زیات خوښ کړی، ډېرې پړکې ته ووالې. مینوالو ته خو زه دا وایم چې بدر صاحب زمونږ د هلکوانۍ نه خوښ و او مونږ به خپل هم دا وی چې یاره مونږ به کله په دې پرده باندې راشو چې د بدر صاحب غوندې ایکټینګ وکړو. خو د هغه غوندې خو نه کېږي، خو بیا هم هغه زمونږ په زړه کې ژوندی دی. الله دې هغه وبخي، الله دې هغه ته جنت فردوس نصیب کړي. امین ثم امین. او دا هم ووایه راته چې د بدر منیر صاحب کوم فلم دې خوښ دی او که ډایلاګ ته هغه به هم راته وایي. اوربل فلم مې خوښ دی ډېر زیات، ځکه چې هغه ما ډومبې کتلی او د هغې نه پس زه په هغې بدر صاحب باندې ډېر کلاسیک فلم و د پښتو او نو زه ډېر وړوکی وم او بدر صاحب باندې عاشق شوی وم د هغه وخت نه. دا فلم دې کتلی کوم ځای و؟ دا ما په پېښور کې کتلی او فردوس سینما کې. فردوس سینما کې هغه وخت کې خو به دا نه وي سی آرونه به زما خیال او سینما وي سی آر هم نه و. وي سی آر هم نه و جي، بس صرف سینما وه. دا ډېر وخت خبره ماله خو سن نه دی یاده، خو ډېر وخت هغه په هغه سینما چلېدلی و، ډېر وخت خو شوی نه و. نو داسې یو ډایلاګ که چېرته تا ته یادي یا دې خوښ شوي ډېر زیات یو فلم کې هغه فلم نوم واخله خیر دی. یو ډایلاګ به درته وکړمه او خیر داسې یاد خو راته نه دي، خو بیا به مورې په یو څه راته ووایه چې زما د پلار چا وجلی دی چا وجلی دی. دا چې زمونږ د پښتو نوموړی آرټسټ یار حسین سواتی دی او هغې د ارواښاد بدرمنیر دغه یو ډایلاګ تاسو ته وکړو. نن خو تاسو ته ایوارډ هم میلاو شو که نه، بدرمنیر ایوارډ هغه څنګه محسوسوئ؟ ډېره خوشحالي ده زما، د زړه ارمان پوره دی. زه وایم چې وګوره هغه ارمانونه زمونږ پوره شو د بدر صاحب په کلیزه کې هم دا دی راغ وګوره چېرته مونږ او چېرته دا سکرین وغیره او ایکټینګ، خو بس دغه وخت نه عاشقان شو نو هغه د بدر صاحب په کلیزه کې مونږ له ایوارډ هم میلاو شو. ډېر خوشحاله یم او الله دې دغه رنګ د مردان خلک ښه ساتي او دغه رنګ اتفاق دی الله ساتي. د مردان ډېر ښه خلک دی. نو امید لرو را روان کال ته که ژوند وي انشاءالله د دې نه به هم ښایسته پرفارمنس کوو په سټیج باندې او ښایسته بیانونه به کوو. ډېره زیاته مننه. او په آخره کې به زموږ کتونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ په آخره کې خو زه دا پیغام ورکوم کتونکو ته چې ډېر زیات موبایل مه یوز کوئ، بچو له مه ورکوئ، په هغې کې دا فلمونه او دا دغه مه ګورئ. دا مونږ هغه وخت کې نادانانو نه پوهېدو، خو بهرحال موبایل د ښه دپاره استعمالوئ د بد دپاره نه. زما کتونکو ته دا خواست دی چې هغه والدین او پلارانو ته چې په دې کې ورته هغه پبجي دی که څه شی دی هغه دغه بالکل هغه ګیم دی مه پرېږدئ. دا د انسان دماغ خرابوي او ټوله شپه تر 3-4 پورې ویښي. نو زما تاسو له خواست دی د دې کیمرې په سترګه چې مهرباني وکړئ د خپلو بچو په موبایلو کې مو دا ګیمونه نو دا ترې لرې کوئ. زه درته منت کوم او سوال کوم، ډېره مهرباني
په اخر کې یار حسین سواتی ته اجازه ورکړي د الله په امان. ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ له ټایم راکو زموږ کتونکو سره مو خبرې اترې وکړلې یا یو ځل بیا تاسو ته په ایوارډ ملاوېدو باندې مبارکي وایو په دومره ښه پرفارمنس باندې تاسو ته خراج تحسین پیش کوو د زړه د کومې نه. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا و یار حسین سواتی چې زموږ سره خبرې وکړې د دې خیالات د نننۍ ورځ حوالې سره موږ تاسو سره شریک کړل. انشاءالله د نوې خپرونې سره به بیا زه نوید بهزاد د مردان نیوز پی کې نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه دمه ماته اجازه راکړئ او زما سره یار حسین سواتی ته اجازه راکړئ. ډیره زیاته مننه. الله پامان. یادان ما پیش کې چې مې زړه صبر بما لا دومره مې یادېږي چې څومره